ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. غزک داسې کوي ترڅو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي. حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډېر لرې شوي دي. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. او له علم څخه برخه لرونکي خلک وپوهیږي چې دا حق د استاد رب لوري او هغوی ور باندې ایمان راوړي او د هغو زړونه د په وړاندې ښکته شي. بشک الله ایمان راوړونکو ته تل سمه لاره ښیي. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. انکار کوونکی خو به هم داسې د هغو له پلوه په شک کې پاتې وي تر دې پورې چې یا خو پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د قیامت ساعت راشي یا د یوې شومې ورځې عذاب نازل شي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. په هغه ورځ به پاچاهي یوازې د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې پریکړه وکړي. کوم کسان چې مؤمنان او د غوره عملونو خاوندان وي هغوی به په نعمت معمورو جنتونو ته لاړ شي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. او کوم کسان چې کافر شوي وي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وي د هغو لپاره به رسوا کوونکی عذاب وي. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. او کوم کسانو چې د الله په لار کې هجرت وکړ بیا ووژل شول یا په خپل مرګ مړ شول الله به هغو ته غوره روزي ورکړي او بېشکه یوازې الله ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هغوی به داسې ځای ته ننباسي چې هغوی ورباندې خوشحاله شي. بشک الله د پوهې او زغم څښتن دی. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. دا خدای د هغوی حال او څوک چې غچ واخلي هماغسې لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاتی هم شوی وي نو الله به له هغه سره ارومرو مرسته وکړي. الله معافي کوونکی او بخښونکی دی. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. دا د دې لپاره چې له شپې نه د ورځې او له ورځې نه د شپې راویستونکی یوازې الله دی او هغه اوریدونکی او لیدونکی دی. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا د دې لپاره چې یوازې الله حق دی او هغه ټول باطل دي چې دوی هغو ته له الله نه پرته بلنه ورکوي او یوازې الله برلاسی او لوی دی. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیت نګوري چې الله له اسمانه اوبوروي
او د هغو په برکت زمکه زرغونیږي. حقیقت دا دی چې هغه د لطف خاوند او باخبره دی. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ټول هغه څه د همغه دي چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. بشکه همغه بې نیاز او ستایل شوی دی. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیت نویني چې هغه ټول هغه څه ستاسو لپاره رام کړی دي چې په ځمکه کې دي او همغه کشته د قانون تابع کړی ده چې د هغه په حکم په سمندر کې ګرځي را ګرځي او همغه اسمان په داسې شان ساتي چې د هغه له اذن نه پرته هغه په ځمکه نشي را غورځېدل. واقعیت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربان او بخښونکی دی. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. همغه ذات دی چې تاسو ته ژوند در بخلای دی، همغه تاسو ته مرګ درکوي او همغه به تاسو بیا را ژوندي کړي. په رښتیا چې انسان ډیر زیات د حق منکر دی. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. مونږ د هر امت لپاره د عبادت یو کړنلاره ټاکلې ده چې هغوی پیروي کوي. نو ای محمد هغوی د پدې باب له تاسو سره جګړه نه کوي. ته د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه. دا باوري ده چې ته پر سمه لارې